د هندوستان او پاکستان د جګړې وروسته هندوستان د باندېنو چارو وزیر جयशंकर چې دی زما په سکرین باندې دغه تصویر دا خلک ویني هغه په لومړي ځل باندې د افغانستان کې طالبانو د حکومت د باندېنو چارو وزیر هغلی امیر خان متقی صاحب سره هم کانټیکټ وکړو تماس وکړو دا تماس تاسو یاد دي چې د هغلی اشرف غنی صاحب د وخت نه وروسته ختم شوی وو او د یو ډیر غیر معمولی ډیولپمنٹ وو اوس د شنګای کانفرنس کې بیا د مشران یو ځای شوي دي او هم د خواجه آصف دی د پاکستان حیرانونکې بیان ورکړ چې نه یوازې افغانان حیرانه کړل بلکې نړۍ هم حیرانه کړل چې اوس دغه طالبان چې پاکستان ویل دی ورسره عمر لا ملګرتیا کوله دوستي کوله کومک یې کوو په دې جګړه کې د هندوستان او اسرائیل سره ملګری شو او د پاکستان خلاف ودرېدل بریګیډیر صاحب داسې حالاتو کې چې یو خواته دواړه هیوادونه د روغېدو کوشش کوي د سفارتکارۍ کوشش کوي بل خواته پاکستان لخوا نه هم په دغه ورځو کې بیا تاسو یاد دي چې د پاکستان نائب وزیر اعظم خارجه وزیر احسن اقبال او د نومرانه ير شو احسن اقبال نومینه دا کم استقدار په چین کې ملاقات کوو نو دا د پاکستان دا پالیسی دا درویا پالیسی دا د فشار لپاره داسې کوي واقعي هم پاکستان دا فکر کوي چې طالبان وز د هندوستان او د اسرائیل ملګری شوي دي د پاکستان خلاف کنه دا how do you see that تاسو دې څنګه شکریہ تاسو ملمنو نظر ما اورید دا وی خپل یو نظر دی زه دا قدر کومه لیکن د کې په دغه بل کې بل وضاحت زو کوم یو وضاحت خدا دې چې شنګای چې کوم کوآپریشن ارګنایزیشن دی په دې کې دا پنځم ملکونو چې موږ نمونه واخیستل نو تاسو وګورئ چې دا په ایشیا کې چې کوم بر اعظم دی پاغي کې دا سلور ملکونه انډیا پاکستان روس چاینا دا اټمی طاقتونه دي نو د دې وزن د باقی دنیا باره کې څومره دی یو طرف تدریب بل طرف ته سلور بل د دې آبادی ته وګورئ چې د چین څومره ده د انډیا څومره ده د پاکستان څومره ده د ایران او د دین علاوه د نور ملکونه چې دي هغه ته دنیا نه ډیره ترانه ده درېمه خبره دا ده چې دلته کم مسائل خصوصا چې په دې ایشیا کې دي یو په یورپ کې ډیر وخت پس د یوکرين جنگ راغی یا وړاندې پکې په ارجنټینا خلاف د یو کې جنگ راغلی اوس یا په چې کوم فشار راغلی چې کله رومانیا او یوګوسلاویا دغه راغلی نو د دین علاوه خو ټول جنگونه چې کوم دي یا په مشرق الوسطا کې کیږي یا په دې علاقو کې کیږي نو د سکیورټي ډیر لوی اهمیت ته او چې کوم ځای کې امنیتي نو هلته به تجارتي چې کوم ځای کې امنیتي الته د خلکو تګ راتګي او چې کوم ځای کې امنیتي نو په هغه ځای کې چې کوم جمهوریت ته کوم د سفارتکاری دا هغه هم به فعال وي باغی کې توتریخواله نه باغی کې یو بل سره کوآپریشن او ځکه د دې نوم هم کوآپریشن پکې یو لفظ استعمال شوی دی زه ول دې طرف تر ازما چې آیا هندوستان چې زمونږ وزیر خارجه سره لاس هم ملاو نکړ یو لوی ملک ته تاسو ته لوی جمهوریت وای لیکن زړه دومره کمزورې دی چې لاس ملاوهلو ته تیار نه دی دا یو قسم لا جسچرز وي یو زبر لک دا خبره ته مې پرېده لک زه دې پرېدم بریګیډیر تاسو پټیو زه غواړم چې تاسو خبره پوره وورم I really appreciate that خو بریګیډیر صاحب دا تاسو د ګیله چې وکړل زب غواړم په دې موږ لږ پوه وکړي ولې هندوستان تاسو سره لاس ملاو کوي لاسونه خو هغه خلک لاس کې ورکوي چې دوستانه وي ملګرتیا وي وفا وي هغه وایي چې پاکستان په هندوستان حمله کوي پاکستان هندوستان تباه کول غواړي د پهلګام پیخه د ممبئی پیخه نورې پیخه او دا غیر رستو د دې نه بمونه ورول کیږي نو هغه چې دښمنانو سره خلاص نشو ملاول بریګیډیر صاحب به خیتاس خبره مکړ کړل خو دا غو د لاس نه ملاوهلو دا بنیادی علت ته او به خبره پوره خیتاس زه ما چې ګوره سفارتکاری کې چې کومه ده کنه هغه ډیر سبټل چې موږ ته ډیر لطیف غونټه کې ډیر خسته غونټه کې ارمان چې قبل ته ډیر تاو تریخواله هم په ځړ کې لري لیکن سفارتکارای انفورچونټلی یو داسې روخته خسته چې نن سبا کو په سپینه ماڼۍ کې هم د ملمنو بې عزتي کیږي
نو هغه بل خبره ده لیکن موږ اکثر ګورو چې اقوام متحده کې وی یا نور داسې غونډې چې وی تاسو لږ ما پرې ده لږ خپلې خبرې ته بخنه غواړم لږ ټایم راکړئ Go ahead, Professor. نو اکثر چې د کانفرنسونه کیږي د موږ وای د غیب په ساید لاینز باندې خامخا هغه ملکونو ته مقامل او شي چې یو بل سره ملاو شي او د غیب د وجنه چې کوم تاوتریخواله وي یا کوم ګرمي وي هغه لږه کم شي په دې چې د دغه د وجنه که تاسو وګورئ نو دا ډیر کانفرنس یو کانفرنس داسې شوی دی چې د اسرائیل او د پاکستان فارن منسٹر په خپلو کې راته کاری چې ترکی کې یا دغه کې لاس په لاو کړي د یو بل سره خبرې کړي لیکن په دغه تعلقات نشته لري او بل طرف ته دا چې تاسو وګورئ د هندستان طرف ته چې دا وی کوم ملټری اپریشن د سندور هغه وسه پوری جاری دی هغه کې وای موږ وقفه کړې ده د پاکستان د طرفه ونیانو مرسوس چې کوم دی هغه ختم شوی دی بل طرف ته ټرمپ پریزیدنت ټرمپ وای وزولس مشر چې ما د دوړو منځ کې سونه کړی د 15 ځل دی چې هغه په مختلف ملکونو کې دا خبره کوي چې ما د دوه اټومي ملکونو په منځ کې سوله کړی دا نو دا سوله چې اوس په دې باندې یو لوی ملک کړی دا او هغه ته هندستان چې کوم دی هغه سټریټیجیک پارټنر دی پاکستان سره ورکینګ ریلیشن دی یا انګیجمنت والا ریلیشنز دی نو دغه ته چې موږ وګورو نو راتخکاری چې هندستان وړاندې زه دغه بنیاد د تخیمه بنیاد دا چې هندستان پاکستان او تاسو څو ځل خبرې موږ اوریدلې دي چې پاکستان د هندستان د یو ډغر نه دی پاکستان په دنیا کې ایواز ملک ته سفارتکارای سره پاکستان اقتصادي لحاظ سره ډیر زیات کمزورې دی د پاکستان مرګره نشته دی نه دا جنگ کولای شي او نه د په امن کې پاتې کېدلو سره مستقبل شته لیکن په دغه وجدا چې د پاکستان بارک بدی چې د پهلګام واقعیا کې هندستان دنیا ته ثبوت پیش نکړ چې ثبوت پیش نکړ نو دغه د وجنا دغه داوی چې کوم بیانیه وا هغه دنیا باندې خسته او دغه وجه چې واد او بل دادی چې فارچون فیورز د بورډ خبره دا ده چې پاکستان یو ورکوټه ملک لیکن یو ملک لوی ملک لای په څلور ورځو کې داسې ماته ورکړه چې تر اوسه پورې هغه په نه دي چې موږ سره شوي سي نو دغه وجه ده بل څه دي ته د خبره تر اعظم تاسو چې کوم سوال کړی دی دا تکاری چې د پاکستان دغه ډیر لوی د افغانستان باره کې هم چې کله ساغدار سیب لاړ اول ته د دې دغه وړاندې جنگ نه وړاندې هغه سره خبره اترې وکړي او به چین په دې کې راضي شو چې دوه ملکونه خپل ملک تر وړي او داسې فریقي خبره اترې وشي او پاږي کې چې کومه خبره وشوي هغه کې دوی خبره دا وی چې په سی پیک باندې هغه کې افغانستان شامل اول دریم طرف ته د سکیورټي طرف ته د افغانستان ځمکه د یو هیواد خلاف استعمالول دغه نه منې کول او درېمه خبره دا ده چې هند له خالد سفارتکارای حق ورکول لیکن هغه نمونه دا غوي په کنسولیټ نه چې وړاندې بسنګ د پاکستان خلاف استعمالېدل او پنځمه خبره پکې دا و چې تجارت له وده ورکول او به د درې ملکونو د لپاره چې کوم د دوه ملکونو ترمنځ چې کوم سفارتي دغه لیولو هغه چې تولین پورا سفارتکار په دغه کې شامل اول سفیران او بل خبره دا ده چې سرحد باندې په پوله باندې امن راوستل او بل داغي نتیجه موږ ولیدا چې هغه باندې عمل وشو د افغانستان د طرفه ځکه تاسو وګورئ چې د دوه ملکونو تعلقات ډیر زیات خوشوي نو دا یو خاملو دا یو بد عمل نو زه غواړم په دې ډول خبرو کوم زه په دې باندې ډیر باس وګديږي چې زه دې ته وضاحت راځم چې تاسو د ما ذکر کو د پروګرام ذکر مې کو بالکل ما ویلي دي او زه وسوم وایم چې د هندستان او پاکستان بلکې تاسو زه په یو بل ټلویزیون باندې په یو پروګرام کې شریک وو موږ نمبرز هم د یو بل سره شیر کړي وو شمیرې هم شیر کړي وي تاسو ته یاد وي یا بنوي یاد خو پاکستان تاسو منه هم چې او د وسلو د لحاظه د جازونو د لحاظه د پاکستان او د هندستان موازنه چې دا پښمیرو په حساب سره کم ده تاسو د جګړې کې د غټي داوا کوي اگر جګړه کې د غټي داوی نه علاوه د منی چې دا غوجازونه پریوتی دي خو د ماته خبره تر اوسه پورې نه شوي هندستان امریکای ته مینت نه دی کړی برګیډیر صاحب you know that your prime minister called Washington DC and asked them to please negotiate تاسو پرایم منسٹر تاسو خارجه وزیر کال کړی دی هندستان دا غیر انکار کوي why were you asking Washington DC to stop the war
که تاسو جګړه ګټلې او بهرحال I will come back to you برګیډیر صاحب زه به تاسو ته راځم او بخای زه نه غواړم چې یوازې خپل خبره وکړم تاسو خبره زه پوره اورېدل غواړم او د دې پروګرام فارمیټ هم زه غواړم داسې وي چې پوره خبره واورېدل شي او ملمه ته پوره وخت ورکړی شي دلته اوس خبره کېږي آزاد صاحب د افغانستان یو بینر ځخایم او دی بینر هغه وخت ما دا جوړ کړی وو چې ملي ابرو کې د پاکستان انډیوالي دا هغه وخت وو کله چې پاکستان خواجه آصف وویل چې هندوستان او د اسرائیل انډیوالان دي دوستان دي ملګری دي غداری وکړه کنځلي ورته وکړل دی خواجه آصف او دا اسحاق ډار صاحب د متقی صاحب سره په افغانستان کې ملاوي ده وسم برګیډیر صاحب دا منی چې له هندوستان سره وفا شوی و او د پاکستان سره جفا شوی و پاکستان او د هندوستان په جګړه کې افغانستان ملي ابرو ساتي خپل که د هندوستان یا پاکستان انډیوالي وکي تاسو د دې افغانستان وسنی طالبانو واکمنانو چلن چې د سفارتي چلن چې د دا څنګه تشریح کوي آزاد صاحب